د الانعام مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شپږمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 115 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 108 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اے مؤمنان، دا خلق چې الله نه پرته څوک بلی هغوی ته کنځلې مه کوئ. چیرته داسې ونشي چې دوی له شرک نه په نور لا وړاندې تګ سره د ناپوهۍ له امله الله ته کنځلې وکړي. مونږ خو په همدې ډول د هرې ډلې لپاره د هغې کړه وړه ښایسته کړي دي. بیا د هغوی د همغه خپل رب په لوري ورګرځېدل دي. په هغه وخت کې به هغه ورته څرګنده کړي چې هغوی څه کړي دي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. دوی له سختو قسمونو خوړلو سره وایي چې که موږ ته کومه نښانه راشي نو موږ پرې ایمان راوړو. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه چې نښانې خو له الله سره دي او تاسې څنګه وپوهول شئ چې که نښانې را هم شي نو دوی ایمان راوړونکي نه دي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مونږ په همغه شان د دوی زړونه او نظر اړوو لکه څنګه چې دوی لومړی ځل پرې ایمان نه راوړی. مونږ دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لالهنده پرېږدو. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. که مونږ پر دوی باندې پرښتې هم نازلې کړې وای او مړو له دوی سره خبرې کړې وای او د ټولې نړۍ شیان مو د دوی تر نظر لاندې راغونډ کړي وای بیا هم دوی ایمان راوړونکي نه وو، مګر دا چې د خدای همدا غوښتنه وي چې هغوی دې ایمان راوړي، خو زیاتره خلک د ناپوهۍ خبرې کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او مون خو تل هم داسې شیطان انسانان او شیطان پیریان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي چې یو بل ته خوږې خبرې د غولونې او فریب لپاره رسوي. که ستا د رب اراده دا وایي چې هغوی د داسې ونه کړي نو هغوی به هیڅکله داسې نه کول. نو ته هغوی په خپل حال پرېږده چې په دروغو تړلو کې اخته وي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. مونږ هغوی ته د دې هر څه کولو وخت زکه ورکوو چې کوم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه لري د هغوی زړونه د دې غولونکې ښکلا په لوري مایل وي او هغوی پرې خوښ شي او د هغو ناوړو چارو په کړو لاس پوري کړي چې هغوی کول غواړي. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. آیا زه الله نه پرته کوم بل فیصله کوونکی ولټوم په داسې حال کې چې هغه تاسو ته پوره مفصل کتاب لیږلی دی او کوم خلکو ته چې مونږ له تا نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی پوهیږي چې دا کتاب ستا د همغه رب له لوري په حق نازل شوی دی نو له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ستا د رب وینا د رښتینولۍ او عدالت په اعتبار بشپړه ده. هیڅوک د هغه د فرمانونو بدلونکی نه دی او هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. او اے محمد صلی الله علیه وسلم که ته د هغو خلکو د اکثریت په خولو کار وکړې چې په ځمکه کې میشته دي نو هغوی به تا د الله له لارې نه واړوي. هغوی خو صرف په ګمان روان او د انګېرنو برابرونکي دي. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. په حقیقت کې ستا رب ډېر ښه پوهیږي چې څوک د هغه له لارې اوښتي دي او څوک په سمه لاره برابر دي. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نو که تاسې د الله په آیاتونو ایمان لرئ نو په کوم څاروي باندې چې د حلالولو په وخت کې د الله نوم اخیستل شوی وي د هغه غوښه وخورئ. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. خنو څه دلیل دی چې تاسې هغه څه ونه خورئ چې پر هغه باندې د الله نوم اخیستل شوی وي په داسې حال کې چې د کومو شیانو استعمال چې الله له اضطراري حالاتو نه پرته په نورو ټولو حالاتو کې حرام کړي دي د هغو تفصیل تاسې ته درښودلی دی. زیاتره خلک داسې دي چې له علم نه پرته صرف د خپلو خواهشاتو په اساس ګمراه کوونکې خبرې کوي. ستا رب دا له حده تېرېدونکي ډېر ښه پیژني. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تاسې هم له ښکاره ګناهونو څخه ځان وژغورئ او هم له پټو څخه. څوک چې د ګناه کسب کوي هغوی به د خپلې دغې ګټې مجازات ومومي. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. او کوم څاروي چې د الله د نوم په اخیستلو نوي ذبح کړی شوي د هغه غوښه مه خورئ. دا کار فسق دی. شیطانان د خپلو ملګرو په زړونو کې شکونه او اعتراضونه اچوي تر څو چې هغوی له تاسې سره شخړه وکړي. خو که تاسې د هغوی اطاعت ومانه تاسې به په باوري توګه مشرکان یاست. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. آیا هغه څوک چې مخکې مړو بیا موږ ورته ژوند وباښه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لاره وهي د هغه چا په څیر کېدی شي چې په ترږمیو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي.
د کافرانو لپاره په همدې توګه د هغوی کړه وړه ښایسته کړی شوي دي. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. او په همدې ډول موږ په هره سیمه کې د هغې غټ غټ مجرمان بوخت کړي دي چې هلته د خپل مکر او ټګۍ جالو غوړوي. اصلا هغوی د خپل ټګۍ په لومه کې په خپله نښتي دي، خو له هغوی سره د دې شعور نشته. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. کله چې هغو ته کوم آیت راشي نو هغوی وایي موږ به یې تر هغه پورې ونه منو تر څو چې په خپله موږ ته هغه څه را نه کړی شي چې د الله رسولانو ته ورکړی شوي دي. الله ډیر ښه پوهیږي چې چیرته خپله پیغمبري غوره کړي. هغه وخت نږدې دی چې د مجرمان د خپلو ټګیو په مجازات کې د الله په وړاندې له رسوایۍ یو سخت عذاب سره مخامخ شي. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نو دا حقیقت دی چې اته چې الله د لارښودنې اراده وکړي د هغې سینه د اسلام لپاره پرانیزي او څوک چې وغواړي ګمراه کړي د هغې سینه تنګوي او داسې ساه بندیږي لکه چې د آسمان په لور پورته کیږي. په دې توګه الله له حق څخه د تیښتې او کرکې ناپاکي پر هغو کسانو مسلطوي چې ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. په داسې حال کې چې دا لاره ستا د رب سمه لاره ده او د هغه نښانې د هغو خلکو لپاره څرګندې کړای شوي دي چې نصیحت مني. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. د هغوی لپاره د هغو له رب سره د سلامتیا کور دی او هغه د هغې سمې کړنچارې له امله د هغوی سرپرست دی چې هغوی غوره کړې ده. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. په هغه ورځ چې الله ټول خلق تر محاصرې لاندې را ټول کړي په هغه ورځ به هغه پیریانو ته په خطاب وفرمایي چې ای د پیریانو ډلې تاسو خو په انساني ناوې باندې ښه لاس پاک کړ. له انسانانو څخه چې څوک د هغوی ملګري وو هغوی به عرض وکړي چې پروردګار زموږ هر یو له بل نه پوره استفاده کړې ده او اوس موږ هغې نیټې ته را رسېدلي یو چې تا راته ټاکلې وه. الله به وفرمایي ښه نو اوس ستاسې استوګنځی اور دی په هغه کې به تاسې د تل لپاره اوسیږئ. له هغه نه به یوازې همغه وژغورل شي چې الله د هغوی ژغورل وغواړي. بېشکه ستا رب د حکمت خاوند او عالم دی. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وګوره په دې ډول به موږ په آخرت کې ظالمان د هغو ګټو له امله چې هغوی په دنیا کې یو له بله سره په ملګري کېدو کولې په خپلو منځو کې سره دوستان وګرځو. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرون
يخرجونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. په هغه وخت کې به الله له هغو څخه دا پوښتنه هم وکړي چې ای د پیریانو او انسانانو ډلې، آیا تاسو ته په خپله له همدا تاسې څخه هغه پیغمبران نه وو راغلي چې تاسې ته زما آیاتونه اورول او د دې ورځې له سرنوشت نه یې ویرولی؟ هغوی به وایي هو، موږ د ځان پر خلاف په خپله شاهدي وایو. نن د دنیا ژوندانه دا خلک په غولونه کې اچولی دي، خو په هغه وخت کې به هغوی په خپله د ځان پر خلاف شاهدي ووایي چې هغوی کافران. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. دا شاهدی به له هغو څخه د دې لپاره واخیستله شي چې دا ثابته شي چې ستا رب په ظلم سره د کلیو تباه کوونکی نه و چې کله د هغو استوګن له حقیقت څخه بېخبره وي. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. د هر چا درجه د هغه د کړو وړو په تناسب ده او ستا رب د خلکو د کړو وړو څخه بېخبره نه دی. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ستا رب بې نیاز او د رحمت خاوند دی. که هغه وغواړي نو تاسې به له منځه یوسي او ستاسې په ځای به نور هغه خلک راولي چې چاته د هغه خوښه وي، لکه څنګه چې تاسې د ځینو نورو خلکو له ذوات څخه راپورته کړي یاست. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. له تاسې سره چې د کوم شي واده کیږي هغه رومرو راتلونکی دی او تاسې د خدای د عاجزولو وس نه لرئ، یعنی د خدای تقدیر ته تغییر نشئ ورکولی. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ای محمده، ووایه چې ای خلکو، تاسې په خپل ځای عمل کوونکي اوسئ او زه به هم په خپل ځای عمل کوم. ژر به درته څرګنده شي چې د چا عاقبت ښه کیږي. بېشکه چې ظالمان نه بریالي کیږي. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. دې خلکو د الله لپاره په خپله د همغلو پیدا کړو کښتونو او څارویو څخه یوه برخه ټاکلې ده او په خپل ګمان وایي دا د الله لپاره ده او دا زموږ د انګیرلیو شریکانو لپاره. نو کومه برخه چې د هغوی د انګیرلو شریکانو لپاره ده هغه خو الله ته نه رسیږي، خو کومه چې د الله لپاره ده هغه د هغوی شریکانو ته رسیږي. څنګه بدې فیصلې کوي دا خلک. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او په همدې ډول د ډیرو مشرکانو لپاره د هغوی شریکانو د خپل اولاد وژل ښایسته کړي تر څو چې هغوی له تباهۍ سره مخامخ کړي او هغوی د خپل دین په باب په اشتباه کې واچوي. که الله غوښتي وای نو دوی به داسې نه و کړي، نو دوی پرېږده چې په خپلو دروغو جوړولو کې اخته وي.